انځورونه. پاچا انځورګر ته وویل تر ټولو مشکل رسم د څه شي دی؟ انځورګر ورته وویل د پیشوګانو او د آسونو. پاچا بله پوښتنه ورنه وکړه تر ټولو آسانه رسم د څه شي دی؟ انځورګر ځواب ورکړ د شیطانانو او خبیثانو. انځورګر زیاته کړه ټول خلک آسونه او پیشوګان پیژني، که د دوی په انځورېدا کې تېروتنه وکړم د هر چا ورپام کیږي، خو شیطانان او خبیثان په اوجامو کې پټ وي، خلکو ته سم نه ورښکاري، که یې هر رنګه وباسم خلک وایي البته همداسې به وي.